دې کې دا فائدہ به تم بیان کو دا عوام اکثر موږ ته دا وایي هغه مولوي صاحب هم حدیث بیانو هر حدیث صحیح نه یو منکر حدیث په دې ورځو کې ډېر مشهور شوی د هغه یو شبهه پیش کړې ده هغه راته بیانوم هغه وایي ما ته خلک منکر حدیث وایي چې دی د حدیثونه منکر دی وایي هر سړی دنیا کې چې دی دی وایي څه نه څه د حدیثونه منکر دی نو وایي دوی چې دا کمزوري حدیثونه نه مني دوی ته منکر نه شو عوام خو عوام دي ماشاءالله مفتي صاحب څنګه ښکلی جواب ورکړو او دې ته به تاسو کې هم بعض وایي چې یاره دا خبره خو د هغه څه نه څه صحیح دی ځکه چې حدیث خو هر سړی د بعضو حدیثونو نه څه دی منکر دی نو د هغې جواب دا دی د کوم نه چې موږ منکر یو موږ یې حدیث نه ګڼو چې کله داسې وویلی چې کنه چې منکر حدیث دا پلانې د حدیث نه منکر دی یعنې دی د صحیح حدیث نه منکر دی اوس یو منګړت روایت موږ ته راورسېدو سند یې نشتي زه یې نه منم بل ما ته حدیث نه دی انکار وکړو نو هغه حدیث نه دی نو ما ته څنګه انکار کړی ما خو انکار دی یو داسې خبرې نه وکړو چې هغه حدیث نه دی نو زه منکر حدیث شوم نه شوم که نو دا خبره د هغه څه ده دا غلطه ده اوس که دلته زه دا حدیث نه منم نو ولې نه منم حدیث نه سند یې صحیح نه نو دا هغه شان منکر حدیث ته نه جوړېږي چې صحیح بخاري پورې خانده او صحیح مسلم پورې خانده او نورو کتابونو پورې خانده وي هر سړی څه نه څه منکر دی داسې ډکوسلي دي او پته نشي چې د بس خلک دا خبرې څنګه قبلوي دا کم چې ورته ناست او کم چې اوري او وایي سبحان الله ماشاءالله لکه بل ځای یو تقریر کې دا خبره وکړې یو کس او په خوږ اواز کې قرآن چې نازلېدو وایي بخاري و عوام وایي نه نو خو موږ هم دقه وایو چې هغه ټیم کې نو اوس څنګه شو اوس ته دې خبرې ته وګورې دا د کوم ځای لطیفه ته بیانې قرآن چې نازلېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم و که نه و د دې جواب دا دی و امام بخاري د دغه پیغمبر خبرې رانقل کړي خو د ده ته چې ناست شي نو هغوی عقل او هر څه خرڅ کړي ځکه ورته ناست نو بیا بعض پکې دا خبرې وکړي وایي څه ناشنا دلیل یې ووایي چې قرآن چې نازلېدو نو صحیح بخاري و صحیح مسلم و دا خو ټول حدیثونو کتابونه د علم ټول کتابونه ګزار که دقه وایه قرآن چې نازلېدو دا و قرآن چې نازلېدو پیغمبر و که نه و دا خو هغه موږ ته بیان کړی هم د دغه پیغمبر خبرې بیا د علماو موږ ته رانقل کړي دغې ته حدیثونه وایي پوه شوې په دې مسلې د هر چا بیان مه اورئ نن سبا دا کټه فتنه راوتې ده دا بیانونکي ډېر شوي دي او حدیث کې راځي ما د قیامت علامات چې بیانول په هغې کې واورئ تفصیلي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده وایي عمل کوونکي به کم شي بیانونکي به ډېر شي نن سبا بیان وله ډېر زیات او روزانه نوی مولا مارکیټ ته راوځي نوی او د اصل نسل یې پته نه لګي عقیدې څه ده منهج یې څه دی پټکې په سر کو ښایسته ښایسته خبرې کوه کم عالم چې پکې 20-25 کاله علم کړی د هغه څوک نه مني او دا چې ورځ دوه کې فیسبوک ته او ټیک ټاک ته راوځي د هغه خبرې بیا خلک مني